په ازادي سټوډیو کې زحمت شیبر ساسو کوربه یم ښه راغلی. په افغانستان کې د ملګرو ملتو ځانګړي استازي تادامیچي یاماموتو وویل چې په غزني او ټول افغانستان کې د نور جګړې ختمې شي. د نن په یو بیان کې د شخړو پر سمدستي کمېدو او د باور په رامنځته کېدو ټینګار وکړ. په غزني کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ سختو جګړو ځاني او مالي زیان اړولی. د غزني جګړه پای ته ورسېده، خو لا هم په دې ښار کې یره او طرحه شته. د ښار اوسېدونکي د ژوند د عادي کېدو هڅې کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نن په یو بیان کې وویل د غزني پر ښار د طالبانو برید او بیا تر هغه وروسته هلته جګړو ملکیان له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د په غزني او ټول افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. په بیان کې راغلي دي چې ملګري ملتونه په افغانستان کې د سولې د هر راز هڅو ملاتړ کوي. د افغانستان د دفاع وزارت په وینا د غزني په 4 ورځنۍ جګړه کې 194 طالبان، شاوخوا 40 ملکیان او تر 150 ډیر پوځیان وژل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا د خواوشا او یا پولیسو د وژلو د خبر پخلی کړی دی. انقرې نن اعلان وکړ چې دې ته چمتو ده چې له امریکا سره خبرې وکړي او ستونزې هوارې کړي. خو د ترکیې د ولسمشر ویاند ابراهیم کلین وویل شرط دا دی چې واشنګتن هم ډیپلوماسي ته مخه کړي. د واشنګتن او انقرې ترمنځ په وروستیو کې د وارداتو او صادراتو په برخه کې د مالیاتو پر سر اختلافات زیات شوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن هغه فرمان لاسلیک کړ چې له مخې به پر امریکایي موټرو 140%، پر شرابو او نورو مشروباتو 140% او پر تنباکو 80% تعرفه لوړه شي. د جمعې په ورځ د امریکا ولسمشر د ترکیې د فولادو او المونیم پر وارداتو تعرفې 2 برابره کړې وې. تر دې اعلان وروسته د ترکیې د پیسې لیرې ارزښت د ډالر په وړاندې نور هم راولوید او 2% ته ورسید. خو پرون یو ځل بیا لیره د ډالر په وړاندې وروسته تر رالوېدلي حالت 4% لوړه شو چې حکومت په مرکزي بانک کې د بهرنیو اسعارو د تبادلې لپاره حد وټاکه. د ژغورنې عمله د 2مې ورځې په مخه په ایټالیا کې د نړېدلې پله له امله د خلکو د ژغورنې هڅې کوي. په دې پیښه کې تر اوسه د 40 کسانو مړینه تایید شوې ده. د ایټالیا په جینو ښار کې د سهشنبې په ورځ د موټرو د تګ راتګ پل ونړېده. د سیمې اوسیدونکي وایي ښار یې 2 ټوټې شو. د بیړنۍ ژغورنې کارکوونکي هڅه کوي چې تر کنډوالو لاندې پاتې شوي راوباسي. د اطفائیې شاوخوا 400 مامورانو هم تیره شپه په سیمه کې تیره کړه. دا پل د لویو لارو د یوه خصوصي شرکت دی. د ایټالیا د کورنیو چارو وزیر ماتیو سالویني وایي دا شرکت هر کال د حق العبور له درکه په میلیاردونو ډالر ترلاسه کوي، خو د دې پله پر ساتنې او رغونې کافي پیسې نه وي لګولي. د ایټالیا حکومت نن اعلان وکړ چې له دې خصوصي شرکت سره به خپل تړون فسخ کړي. هند اعلان وکړ چې فضا ته به تر 2022 کال پورې انسان ولیشي. تر اوسه یوازې امریکا، روسیا او چین هغه 3 هیوادونه دي چې په دې مأموریت کې بریالي شوي دي. له بریتانیا څخه د هند خپلواکۍ 22مه کلیزه. د دې ورځې په مناسبت نن د هند صدر اعظم نریندرا مودي په خپله وینا کې وویل माँ भारत का कोई संतान د یوې هندۍ بچی به که هلک وي یا نجلۍ له 3 رنګه بیرغ سره فضا ته ولاړ شي. دا رویا به د هند د خپلواکۍ تر 15 کالیزې مخکې ترسره شي. हाथ में तिरंगा झंडा लेकर के जाएंगे. د هند فضایي تحقیقاتي سازمان تېره اونۍ اعلان کړی و چې راتلونکي جنوري میاشت به یوه سپوږمکۍ چې انسان به پکې نه وي سپوږمۍ ته ولیږي. هند تر دې مخکې په 2014 میلادي کال کې د مریخ مدار ته هم یوه سفینه استولې وه چې لا هم هلته فعاله ده. په جنوبي افریقا کې مو د کوترو له یوه ساتونکي اتل سره اشنا کوو. امبیزا له څو کلونو راهیسې کوترې ساتي. د په 2 لکه ډالرو هم کوتره اخیستې.
په جنوبي افریقا کې د $1,000,000 کوترباز سامویل امبیزا جوهانسبرګ ته نږدې په دې لوبغالي کې لوبغاړي کوترې روزي. داسې کوترې روزي چې تر 100 کیلومترو پورې اوږد واټن وهي او کومه کوتره چې زر خپل هدف ته ورسېده هغه لومړی مقام خپلوي. په ځینو لوبو کې لومړی جایزه تر $1,000,000 رسیږي او د لیدلو لپاره هم ټیکټونه تر $1,000 پورې پلورل کیږي. خو پر امبیزا نیوکې هم کیږي. د څاروو د حقونو پلویان وایي د کوترو دا ډول الوزول ظالمانه دي او باید دا لوبه ودرول شي. د دوی په وینا د لارې په ترڅ کې کیدی شي چې کوترې ټپي شي او مړې شي. بله ستونزه د کوترو د ډوپینګ ده چې یو شمېر فعالان وایي مخنیوی یې ګران دی. خو امبیزا وایي له خپلو کوترو سره بېکچه مینه لري او سخت پام پرې کوي. د تیر کال یوه کوتره له بلجیم څخه په $350,000 واخیسته. دا خبرې ټولګه مو هم دومره وه. زموږ شوې پاڼه ازادي راډیو .com، فیسبوک او ټویټر هم ستاسو په خدمت کې دي. په مخه مو شه.